یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي 3 کسان داسې دي چې د دوی سترګې جهنم اور د دوی جسم به جهنم اور باندې حرام دي نه به وسوځي 3 سترګې داسې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 لا ترى اعینهم النار عین حرست فی سبیل الله یو هغه سترګې دي چې د جهاد د کافرانو سره کفر سره جهاد کې د شپې چوکیداری کې د مسلمانانو دغه سترګه جهنم نه سوځي وعین بکت من خشیت الله بل هغه سترګه ده چې د الله د ویره د الله د ویرې وزړ زړاو کې اوښکې توی کې دا سترګې به د جهنم اور نه سوځي وعین بل هغه سترګه ده کفت عن محارم الله کم تصویران کم غلط ویډیوګانې کم غلط شیان چې حرام دي د هغو سترګې پټې کې دا سترګې به د جهنم په اور باندې نه سوځي ځکه او دا هر چاته نه معلوم بلکې الله رب العالمین په دې باندې خبر دی چې دا کم نظر ته کوي الله رب العالمین خبر دی قرآن کې الله تعالی فرمایي یعلم خائنة الاعین د سترګو خیانت الله تعالی ته معلوم دی وما تخفي الصدور ته چې په زړه کې کم شی ساتي الله رب العالمین وایي زه په هغه باندې خبر یم په دې وجه علما فرمایي چې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي کم سړی چې د زنا او بدکاری څخه ځان وساتي الله رب العالمین دې سړی ته ضرور به ضرور به جنت ورکړي دا سړی جنتی دی قرآن کې الله تعالی فرمایي فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الله رب العالمین فرمایي کم سړی چې زما د خوف زما د ویرې زنا او بد عملی پرېښوله زنا او ګناه پرېښوله ونهى النفس عن الهوى د ګناه څخه ځان لرې کړي چې یو ورځ د اشرګاه په میدان د خالق تعالی د الله په حضور کې به زما درېږم به الله تعالی فرمایي په دې وجه باندې ګناه پرېږدي زنا پرېږدي فإن الجنة هي المأوى الله تعالی وایي جنت د دې سړي ټکانه او زنا صرف دا نه ده چې سړی عملا زنا وکړي د یو چا سره یو بیګانه زنانې سره مخ تور کړي زنا د سترګو د انسان سترګې هم زنا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العینان تزنیان سترګې هم زنا کوي سترګې زناکاره سترګې وزناهما النظر او د سترګو زنا چې د هغه ده چې بیګانه زنانو ته بې حیا پرده ته ګوري دا د سترګو زنا ده غوږونه زنا کوي د غوږو زنا دا ده چې د بیګانه زنانې فحش خبرې په اوري لاسونه زنا کوي هغه دا چې بیګانه زنانه نسي پښې زنا کوي چې هغه خواته روانېږي او دل او دماغ زنا کوي هغه دا چې هغه سره سوچ کوي د زنا هغه سره خبرې کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا ټول د اعضا او اندامونه زنا کوي او د زنا غټ نحوست هغه دا دی چې د زناکاره سړي څوک چې زنا کوي د زنا په وخت کې حدیث کې راځي چې کم سړی زنا کوي په دغه وخت کې د ایمان پورته په دا وخت کې ایمان د سره نه ور سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یزنی زان وهو مؤمن زناکار زنا نه کوي په داسې حال کې چې د مؤمن وي ایمان د سولات بخاری مسلم روایت دی ابو داود شریف کې دی چې اذا یزنی اذا زنا الزانی يرفع ایمانه عن رأسه د زنا په وخت کې د زانی سره د سره ایمان پورته په دی وجه باندې زنا یو ډیر منحوس عمل دی د انسان زندگی د انسان ایمان د انسان اعمال د انسان سکون د انسان عزت د انسان وقار د انسان دولت دا ټول زنا بربادي او تباہی یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د مځکه او اسمانونه په دې کې چې څومره مخلوقات دي دا ټول په زناکار سړي او زناکار ښځې باندې لعنت وای دا ټول مخلوقات لعنت باندې وای او نبی علیہ السلام یو بل حدیث کې دی چې په جهنم کې جهنميان به یو بدبو محسوسه کې دومره تیز او دومره سخت بدبوئی به محسوسه کې چې جهنميان به د هغه بدبو څخه تنګ شي او بیا وایي چې ای الله د بدبو د چیش ده د دې بدبو د جهنم اور څخه دومره نه تنګ لکه په جهنم په دوزخ کې چې دا کم بدبو ده حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا بدبو به په جهنم کې ډیر بوی بد بوی دا به د زناکار نارینه او د زناکار زنانو د شرمګاه سبب دا بدبو راځي دومره تیز دومره بد بوی به راځي چې جهنميان به د جهنم د اور دومره نه تنګ لکه د دې انسانانو د شرمګاه څخه کوم بدبوی راځي داغه سبب تنګ دا دومره
تیز بوی او دومره بد بوی ورازي چې جهنميان به الله ته فریاد وکړي الله اور څه دومره نه تنګ لکه د دې انسانانو د بدبو سره. دا کم انسانان دي چې په دنیا کې زنا کوله د هغو د شرمګاه سره دومره بدبو راځي. الله مې دې حفاظت وکړي.